ننګرهار کې د امنیه قومندانۍ اړوند د ټرافیکو مدیریت مسؤلین وایي له دې وروسته هیڅ موټر چلوونکي ته اجازه نه ورکوي چې خپل موټرو کې لیزري یا تیز لیټونه ولګوي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویان سید طیب حماد وایي د موټرو څخه د تیزو یا لیزري څراغونو د ټولولو پروسه پیل کړي او تر هغه وخته به دوام وکړي چې په بشپړ ډول موټرو ټول شوي نه وي. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ اړوند د ټرافیکو مدیریت نن رسما د موټرونو څخه د لیزري لایټونو یا تیزو لایټونو پروسه د ټولولو پروسه نن رسما پیل کړله چې دا پروسه به تر هغه وخته دوام کوي تر څو د ټولو موټرونو څخه لیزري لایټونه لرې شي. ترافیکي پیښو په کمولو کې دا ډېر مهم رول لري او دا به تر هغه وخته دوام لري تر څو ګراف یې صفر ته کښته شي. دغه راز ننګرهار میشتي ملک شاه او جمال د ټرافیکو مدیریت دغه اقدام چې له مخې به یې له ټولو موټرو تیز یا لیزري لیټونه لرې کیږي ستایي او له اړوند مسؤلینو غواړي چې دغه پروسه په جدي ډول عملي کړي. یاره وروره دا خو یې ډېر صحیح کار کړی، ډېر برابر کار یې کړی، ولې چې د دې وجې نه ما ټکر په خپله کړی ده د لیزري لیټو د خاطره. لیټونه راباندې راغله بیا رانه سړی ولګېده، ولې چې تپه تیارې یې راباندې جوړه کړله. کوم چې د کمپنۍ نه پکې راغلي هماغه لیټونه صحیح دي. دلته چې دا کوم تیز کړي دي دا خو بالکل ناروا ده وروره چې در باندې راشي یو دوه درنه خطا کړي. دا لیزري لیټونه دومره نسخان لري او خدای دې وکړي چې دوی نور هم دغسې تکړه شي او دغسې دغه مخه ونیسي وروره د بېځایه لیټو او بېځایه دغو لیزرو. دغه کار چې شوی دی واقعیت خبره ده، ډېرو خلکو ستونزې به حل کړي وو الحمدلله. زیات ټکرې به رامنځته کېدلې په ښار کې، همداسې په لورو سیمو کې حتما داسې پولیس سړکونه لکه د کابل او د کندهار باید دغه دولت دغه نظام جدي اقدام وکړي او په دې بندیز ولګوي او راتلونکي کې څوک باید داسې عمل اجرا نه کړي. عام باور دا دی چې ډیری وخت د شپې لخوا د ټرافیکي پیښو رامنځته کېدو لوی لامل همدغه لیزري څراغونه دي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ او ډیری کورنۍ د ویر پر ټغر کېنولي دي.